رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې یو باغ ته دننه شو او په هغه باغ کې یو سپین ږیری ناست و او ورته مخې ته ماشومانو لوبې کول. نو ما دا خبره ستاسو مخکې عرض کړې وه چې دا سپین ږیری حضرت ابراهیم علیه السلام، دا خبره جبرائیل او میکائیل دواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې دا باغ هم چې درته وښودو پکې سپین ږیری او ماشومان دا ابراهیم علیه السلام، او دا ماشومان هغه دي چې کوم قبل البلوغ مړه شوي دي. نو د بلوغ نه وړاندې چې کوم ماشومان مړه شي دا به په جنت کې د ابراهیم علیه السلام سره. بیا ما یو باس پیدا کړو چې د کافرو اولاد چې د بلوغ نه وړاندې مړ شي د هغې به څه حال. نو عرض مې کولو چې هغې کې اختلاف دی. څوک دا وایي چې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر مولود چې دی هغه پیدا کیږي په فطرت اسلامي باندې. اوس بیا کافر ولی شي نو فابواه یهودانه وینصرانه ویجوسانه، د مور او پلار په وجه باندې هغه بیا هغه لار او هغه دین اختیار کی چې کومې د مور او پلار. بهرحال د بلوغ نه وړاندې د دې خو هیڅ ګناه نه. نو دا اختلاف د ائمهو دی پکې چې څوک کوئی برزخ کې وي، څوک کوئی جنت کې وي. بهرحال والله اعلم بالصواب، خدای پې پوهېږي چې انجام به صحیح. خو بیا یو روایت کې دام راځي چې په جهنم کې به کافرو سره خپل بچی ني. علما وایي چې بچی به بذات نه، د بچو تصاویر به په جهنم کې د کافرو ته ښودلی کېږي دې دپاره چې دوی د عذاب ښه محسوس کړي. بهر تقدیر ابراهیم علیه السلام خبره ما کوله چې د ده ژوند چې د کومو مشکلاتو نه پروردګار ویستی هغه د انسان د عقل نه بار دي. په شام کې ورته حکم کېږي چې ته خپله بیبي او خپل زوی دا بوځه او د مکې په دشتو کې پرېږده او ته ترې ځه. دا بیان ما تاسو ته کړی و. علما لیکي چې د صفا مروه په منځ کې دغه سایې چې ده دا الله پاک ته د بیبي هاجرې هغه منډې چې کومې اوه ځله والې د صفا او د مروه په منځ کې د اسماعیل د اوبو دپاره هغه منډې خدای ته دومره خوښې شوې چې تر قیامته پورې پاجیانو لازم کړي دي چې تاسو به د صفا مروه په منځ کې منډې وهئ. بیا په شام کې اوس یو خدای په دې پوهېږي او یا به د ابراهیم علیه السلام زړه پې پوهېدو چې ما خپله بیبي او خپل بچی د غېږې د مکې په دشتو کې پرېښی دی چې د هغې به څه حالي. خو چونکې د خدای حکم و بسر و چشم قبول و. یو سړي ما ته وی چې بله ورځ ما خیال چې دا ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک سزا ورکوله. ما ورته وی چې دا سزا نه وه، دا امتحان او ابتلا وه. دا الله پاک تاسو غوندې خلکو ته ښوده چې ما په پیغمبرانو باندې کوم امتحانات کړي دي نو هغې زما د امتحان نه څنګه وتي دي. قرآن کې راځي څنګه دی هغه آیات وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بله مال د ذوق یو خبره ورته کوم چې همیشه دپاره عاشق سړی چې وي هغه د محبوب رضا غواړي. د هغه نه په ښځو پروایي او نه په بچو پروایي او نه په دنیا پروایي، هغه د محبوب رضا غواړي. ابراهیم علیه السلام په دې پوهېده چې زما محبوب ما ته ویلي چې ته دا بیبي او دلته دا زوی دې پرېږده نو زما د محبوب دا طاقت شته چې ټول بندوبستونه بیا ورته کړي. خیال هم راغی دا د هغه یقین او دا د هغه ایمان. بیا چې ورته خدای پاک دا ووایي چې ته دا زوی حلال کا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. انی ارا فی المنام بچه ما خوب لیدلی دی او خدای ما ته وایي چې دا زوی دی حلال کا. نو تم سوچ وکړه څه وکړم. زوی ورته څه وایي او زوی دی د 12 کالو زوی دی او ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې څه امر درته شوی دی زر کوه که نه کار وکړه. تاخیر ولې کې مور مې تپوس چې وشو
نو په سجده پریوزي او چې یا الله زه غریبم دومره شوم چې زما د زوی قرباني خدای غوښتې ده تاسو د عقل خبرې دي بچی زه چې تا لالم ته به څه کوې ورته وایي ستجدوني ان شاء الله من الصابرین لاره ما به وګورې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم ته به ما لالې زه به غږم نه کوم نن د 10-12 کالو ماشوم به دا خبره وکړي پلار ته یا د هغه مور چې دا ته پې پوښتنه وکړي چې ستا د زوی قرباني خدای ته او بیا د دې زمانې ښځې چې تاسو خو ښځې ته ووایئ چې ما بېګا خوب لیدلی چې زوی دې حلال که وایي خدای ته وایي چې خپل کار کوي او که دا ورته وایي چې ښځې خوب مې لیدلی دی چې دې ښځې ته وایي چې ښه ګډه شه او با په کور کې چې ګنټه تېره نه کړې ټوله ورځ په دې سړک وګرځه چې صحت دې ښه شي وایي به وګوره ما خو درته وایي که نه زما ډېر مهربان خدای دی د ښځم خدای شته خدای پاک په دوی د چرګو مرض راولي او یوه پاتې نه شي په شرمونو یې دا ملک وشرمول په شرمونو هغه پښتو هغه غیرت هغه شرم هغه حیا نن په دې خلکو کې پاتې نه شو لا بعضې د بړوا بچی ورسره روان یې داسې اوږه ورسره وي خاندي مو خبرې ورته کوي ورته ګوري مو په سړک رواني والله که دا هم پرواني چې دا ما سره خره روانه ده او که ښځه روانه نواز شریف څه خدای رانیولی دی اوله مهرباني د پاکستان سره دا کړې وه چې بین الاقوامي پلي ته د خوراک وزیره لګولې وه لګولې وه که نه سیده عابده حسین سیدم ده او په خپل تقریر کې وایي چې ښځو ته لوپټه په سرول چې دی دا ظلم عظیم دی دا د دې خبره ده اول مهرباني دا کړې وه په پېښور کې خو په خوراک باندې طوفان راوستی دی که نه نو طوفان چې راشي ورته یوسي نو بیا خبر کېږي تله خو طوفان یوړه که نه څه خدای رانیولي دا درته ښایي چې په دې مه خفه کېږئ چې تاسو ته روټۍ نه میلاوېږي نه نه چې څوک د عربونو او کربونو مالکان دي ان یې داسې رانیولي دي چې د شپې خوب مې پې حرام کړی دی هغه دا منبران وګوره داسې د مږو غوندې په سورو کې پټېږي لګیا دي څوک پکې راپاسي صاحب شلېږي داسې تقریرونه پکې کوي قسم په خدای دی قسم په خدای دی که په دې ملک کې په دې ملک دردمن په دې قوم دردمن په غریبو دردمن په دین دردمن په اسلام دردمن که په موجوده مشرانو طبقه کې یو وي نو زه به د سړي زوی نه یو اول دا تاسو چې کومو خلکو له ووټونه ورکړي دي او منبران کړي دي اسمبلو ته چېرته یو کلي ته درغلی در پوښتنه کړي چې هلکه د وړو تکلیف ته تاسو به وګي درغلی دی دا کلو والا ووایي یو درغلی دی ښځې او نر وړو ته په کتارونو کې ولاړ یئ د یو درغلی دی چا نو اسلام هم نشته او دین هم نشته ته پوه شوئ د دې خلقو د بېدینۍ نه یو زمونږ یو ستاسو ته یو غل راوستو په تانېدار ویلې مولانا صاحب دا جیبونه پرې کوي او لږ نصیحت ورته وکړه هغه ورته ویل برادره جیبونه مه پرې کوه بد کار دی ورته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه چې دا تا او بل ته وګورم ځان راته کاکا صاحب ښکاره شي په ارام کښېنه تاسو د ټولو مړو جیبونه پرې کړه خیر دی دغه دا که ما دغه جلدي جیب پرې کړل خرچ را سره نه دې جومات کې یو طالب ما سره ادیرې ته تللي و اخون بابا کې مړی شو نو هلته یې 10 روپۍ ورکولې دا څه د 45 کالو خبره ده نو چې لاره راتلو ما ته ویل هلکه خبره واوره مال ولې ویل هر سړی خپې وغځوي چې زه مړی دې ته ویل دې لوټ ته خو لږ وګوره څنګه کړاکېدار لوټ دی مړي نشته که ما نه دا تمه کې چې ما ستا د مړي جنازه وکړه او دی جوړ جنت ته لاړو قسم په خدای چې نیغ به دوزخ دی که تاسو یې جنازه وکړه د هغه بیړي غرقه ده دا ټول فراډ او دوکه ده جنازه خدای ته جرګه کول دي جرګه اول زه تاسو په ایمان ووایئ چې په تانه کې کوم سړی نیولی او تاسو تانې ته د هغه شپارس پسې ورشئ ستا هر رد په حرکت کې وي که نه چې تانهدار ته ووایي چې څه پسه کېږي چې دا سړی خلاص شي وي داسې که نه هر رد دی چې څه پسه کېږي چې دا سړی خلاص شي د قوم مشري څه ټوکې نه دي د قوم امامت څه ټوکې نه دي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هر یو سره شپون دی او د هر شپون نه به د خپل چیلو د ګډو تپوس کیږي که په کور کې مشري او کور کې دې څه زیاتې کمې وکړو د دې پوښتنه به خدای تا نه کوي که په جومات کې امام او په امامت کې دې څه زیاتې کمې وکړو د دې پوښتنه به خدای تا نه کوي که وزیر یې که گورنر یې که صدر یې که هره بلا چې او تپوس به تا نه کیږي چې تا لاندې دومره سټاف و دومره عمله وه د دې دومره شینې ته مشر کړی وې تا نه دا شی ولې خراب شو ولې د دې تپوس په تا نه کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی د هر راعي نه به د خپل رعیت تپوس کی نو عزیزانو دا مه وایي چې مونږ به بچې څه کېږي هغه به کېږي نه 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 ستا ذمواري ده ستا چې څومره ذمواري ده دومره به ته کوې دې خوا وګورئ قرآن کې دي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کنتم خیر امة د پیغمبر څومره امت چې دی د ټول ته خطاب دی چې په ټولو امت ماضیو کې تاسو یو بهترین امت یې پیدا څه دپاره یې تر قیامته پورې بس تاسو دا ډیوټي وي چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلقو ته به د نیکۍ امر کوئ او د بدۍ نه به منې کوئ څومره چې ستا وسي څومره دې چې وسي بعضې سړی زه د اړه کې وایم چې دا څه پلیت مردار دی زه ده ته نه وایم چې مونځ کوه یا زه ده ته نه وایم چې جومات ته راځه دې خوا وګورئ د ملا د پیازه بچیه ته د پیغمبر نه لوی سړی دا سړی چې ته ورته وایې چې دا دوی پلیت ته به زه څنګه وایم چې جومات ته راشه او مونځ کوه څنګه به وایم دا د ابوجهل نه زیات کافر دی د ابوجهل نه زیات کافر دی د عبدالله ابن ابی ابن سلول نه زیات کافر دی نو پیغمبر خو په عبدالله ابن ابی ابن سلول پورې منخته چې رئیس المنافقینو په ابوجهل هم د دشمن پورې منخته او دا شوق او چې خدای دې د جهنم نه بچ کستا په زړه کې د دشمن متعلق دا ټکی نه و چې خدای دې د جهنم نه بچ کې خدای پر راسته کته ایمان تیر کې استاد التعنات دې ذاتيات کې دی ورسره دشمن د پیغمبر سقط را حضرت حمزه چې شهید کړي وحشي او چې بیا راغی توبه وستا پیغمبر سینې سره ولګولو چې کتالس حمزاګانو سره داسې کړی نن به خدای معاف کړي پارام کې نه اماما خدای دې د مولا د بغض نه ساته څنګه دالکه د مولا د بغض نه دی خدای ساته د شیخانو د بغض نه دی خدای ساته و د اجیانو د بغض نه دی خدای ساته او سم د خدای قهر د صوفیانو د بغض نه دی خدای ساته د خدای عذاب دی نو دی وجنه خسړی شي خسړی شي خداله شي چې په لار روانه د غلو ټوکرای در باندې سکو غردي او تور شیخ په سات کې چې په ما دي تینده کو خړو چرته خپل خوښ شوی خسړې بالا کې خم نشته ماما یو سړی لیونه غوندیو ما ته دوی چې ملاسته هم ډېری چغې مغې وهي خو خم نشته وخت یې لکوا داسې چې په لار ځینو وخت یې لکوا نو ما لیونه ما چې والله دې رښتیا ویل خم نشته ما ته وایي ته خسړې ته خې مال خبر نه منو دلته ما نه پښتنه وکړه چې روټۍ د غرمې خوړلې ده که نه مال نه نه ته خسړې هغوی به د دوزخیانو سردار ویل ته ته ما نه پښتنه ونه کړه خو دا پښتنې چا نه کوي خدای دې پرده ساتي و الہی یا برو رکھنا بڑا نازک زمانہ دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ لیکن ایس نہیں عرش زبانی جمع خرچ حدیث کې راځي چې د اخر زمانه اسلام بدار چا په داخله کې وي د مړی نه بخکته نه ولې سیاسه مله په دې ډېر وګړي چې خپل به خبره ته پریدي کنه پریدي ما ته خو ډېر نه پاتې نو هر چا په څه ډرامې کې نه دا په دې ډېر وګړي خپل به پریدي نه خبره ته پسنټ کې بس امرګره راته یاره داسې کې مال دا خرم سېنیټر و چې رس نه وی بس ما خبره مې په ځکه کې راځوتيږي چې زاغان کے ناستے پہ سر بے سر تو اتیان پہ لاندی دزان رلا کئی چی دولت در سر
وزیر می منبر می وزیر اعظم می صدر می هر څه پیسې در سره پیسې در سره کوي چې د صدرة المنتهى نه راکوشي. او زمونږ د بالا ماڼۍ شریفه کې یو غریب سره چې خبره وکړي دا نور ورته کینه مړه د حیثیت ته دې وګوره. که هغه داسې خبره کړي چې اسمان سره خبرې کوي د حیثیت ته دې وګوره. او که چېرته په بالا ماڼۍ کې لسکه کورونه هغه چې ولې خوري که نه او په دې وختو رابېږي خلک شات پې خولې راځي شات تورس تېرېږي په دې مې دا ایمان مضبوطېږي چې زاغان کې ناسته په سر د سر تو پیان په لاندې د ځان رما کوي رجلان پاسی عبدالعظیم په شریفان اعتراض نه کوي. رزله د زمانې نن هغه ستا د ملک نظام د هغې په لاس کې دا زمونږ ملک دی دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده زمونږ د اعمالو نتیجه ده دا موږ کړي دي سزا به موږ له خدای را کوي د دې پوښتنه د موږ نه کېږي ځان ورته ټینګول ستا چې څومره وسته دومره تپوس به تا نه کېږي. نو عزیزان عرض مې دا و چې که پیسې میسې در سره وي که نصاب چې ورته ما وښودو دا یاد کوي اخري کې خدای پاک ویلي دي چې فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکه دې دولتمند ته په هغه عذاب دردناک باندې. علیم لفظ فعیل وزن دی علیم فعیل وزن دی او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل وي او کله په معنا د اسم مفعول. دلته علیم دا معنا چې دا مولم دی داسې عذاب به ورکړي چې هغه عذاب په خپله دردېږي نو د بل د درد به ورته احساس نه کېږي. اوس چې زه تاله څپېړه درکړم او په دې مخ دې ووایم نو مخ دې سوځي نو ما ته به احساس وشي چې یاره دا مې وواله او چې زما دا لاس په خپله دردېږي او تاله څپېړه درکړم نو ستا د درد احساس ما سره کېږي. الله وایي عذاب به په خپله دردمن وي او وایي چغې به وایي نو که ته پکې وایي چغې وایي د عذاب ته به احساس نه کېږي. نو زکات دلته یو خوار ملا نن دا پوښتنې مه کوئ چا ته تپوس کړی وي په سایکل کې زکات شته هغه ولې نشته دا ته پې سورېږي نه څه خدایه زما دې بل شي ته سورېږي په هغې کې هم زکات دی غوږ کېدی لاره دی دا موټر دی دی سایکل دی دی کورونه دي د هغې کرایې راځي د دې ټولو څیزونو په اصل مال کې زکات نشته. زکات د دې په آمدنۍ کې دی چې هغه آمدن راشي او هغه بیا نصاب ته ورسي او کال پې تېر شي نو هغې نه پس به پکې زکات ورکړي. تاسو خیال راغی ستا د اوسېدو کور دی په هغې کې زکات نشته. ستا د اغوستو 20 جوړې جامې دي په هغې کې زکات نشته. ته دکاندار او ستا د دکان مال د تجارت مال دی او 50,000 نه پاس دی نو هغې کې به حساب کې ټول مال به حساب کې او هغې کې به زکات ورکړي. موټر یو لاری دی شوروم دی ویستی دی او هغه موټر لاری چې دی د تجارت مال دی د هغې په هغه اصل مال کې هم زکات ته ورکړی دی د تجارت دپاره او که نه چلېدو دپاره یو لاری یا موټر چې هغه تاله پیسې ګټي او روټۍ ورته ګټي نو په اصل مال کې نشته په آمدنۍ کې شته که نصاب ته رسېدلی. تاسو خیال راغی خو ورکوی دی غریب ته مسکین ته اوږو تږو نهرو ته مالدار له به نه ورکړي که هغه هر څوک مسکین ته به ورکړي. د یو مسکین زړه د الله دپاره خوشحالول په دې کې دومره اجر دی لکه 100 ځله سړی کعبه جوړه کړي. د یو مسکین زړه ازارول د دې ګناه دومره ده لکه 100 ځله سړی کعبه ورانه کړي. نو دلزاري مه کوئ دلزاري مه کوئ ځان ته غټ مه ګورئ ځان ته څه وایئ ما موږ هېڅ شی نه یو موږ نه دا د کوڅو د سړکونو مردار سپي مخه دي د سپي قسم په خدای دی چې زه خو کله د سپو ته ګورم دې ځان نه راته سپی هم ښه ښکاره شي چې
چې د سره د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره وکېږي من نسپیم خد دا خبره زما نه ده دا خبره ده کله کله مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کولا کہ خدا کی قسم میں اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں اس کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ حساب ہوگا لاکھو چلستر کی پٹیشی اور انڈیا ماخام دربان راشی نو خلق ناستی پا کٹونو دواگانی کئی اگر یو دوا تتلے منو یو خان پکینا ډیر خانو دا څنګه خان دی لکه د 3.5 جیره بزمکه 3.5 عمل دادا ذکر داسې شکل په نالت ته ناغه داسې دوا کوله خان دعا به وکړو دا غریبان چې ورشي کنه دی خو ډیر ځان داسې ټوکرې کې دي خانانو ته کنه داسې ورشي دعا به وکړو الله دې وبخي الله دې ته علي جنت خدای دې تو علي دوزخ ورکړي دې حرامي ته او ټوکرې شنو خان داسې لاس چکه تبداسو کې برحمتک یا ارحم او خانداسو نو لک سړیتوب زده کوي او په سړیتوب لارې شي نیلی چیلی دې خلکو ته مت